د کونړ له جګړې وروسته افغان حکومت د پاکستان خلاف کوم اقدام وکړ، څه یې ویلي او څه کول غواړي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان یو ځل بیا د ګاونډیتوب ټول اصول مات کړل او پر افغان خاوره یې پرله پسې توغندیز بریدونه وکړل. پاکستان پر ډیورنډ کرښه پر سیمې خاردار بسنه ونه کړه او هڅه یې دا ده چې مخ په وړاندې راشي او کونړ ولایت خاص هدف دی. باور دا دی چې پاکستان غواړي د کونړ سیند ته ځان نږدې کړي. که څه هم افغان پوله ساتي ځواکونو همیشه د پاکستان ځواب ورکړی او موږ د خپلو امنیتي ځواکونو مورال او وطن دوستي ستایو، خو مرکزي حکومت همیشه غلی پاتې شوی، نه یې د نظامي او نه یې د ډیپلوماتیکو لارو هڅه کړې چې دغې موضوع ته حل لاره پیدا کړي او د حکومت دغې چوپتیا خلک حیران کړي چې ولې پرې غلی دی. خو اوس تازه خبر دا دی چې د پاکستاني پوځیانو لخوا د توغندیو تر ویشتلو وروسته د ولسي جرګې د کمیټو مشرانو د افغان حکومت پوځي او ملکي استازي ورغوښتي وو. دغه غونډه د اهمیت له کبله د تړلو دروازو تر شا او په سري ډول ترسره شوې، خو په غونډه کې یوې سرچینې د اتمر له قوله وویل چې افغان حکومت د دې بریدونو په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی. اتمر دغه راز ویلي په تیرو څو ورځو کې یې له اسلام آباد سره هم 3 ځله شکایتونه شریک کړي او په کابل کې د پاکستان سفیر هم اظهار کړی و چې په دې سره د دغې موضوع د حل لپاره ډیپلوماتیکي هڅې کړي او دا موضوع په نړیواله کچه راپورته کړي. دغه راز د افغانستان د پوځ لوی درستیز یاسین ضیا بیا ویلي د دې بریدونو د ارزونې لپاره یو پوځي پلاوی کونړ ولایت ته استولی. یاسین ضیا ویلي هر ځل چې د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې د افغانستان خاوره تر بریدونو لاندې راځي، دوی هم افغان پوځیان د ځواب ورکولو لپاره سمبال کړي او د هر ډول برید ځواب به ورکړي. په هر حال ستاسو په نظر د دغې موضوع د حل کولو لپاره څه کول پکار دي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.